بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور یو څه جالب پوښتنې کړې وې، ساده دي خو شاید ځینې مشکل ورسره ولري، یا که مشکل نه لرئ تاسو خپلو ماشومانو ته جمع و تفریق و ضرب تقسیم ښیئ، ممکن دا پوښتنې درنه وکړي. په خاطر باندې دی. اوله پوښتنه دا ووایي کله چې موږ دغه دوه عددونه غواړو چې یو له بل سره جمع کړو، 3214 له 1518 سره جمع کوو، دا خو صحیح ده. وایي که داسې ولیکو څه دلیل لرو ولې غلط ده، یا څه پوه سم چې دا غلط ده. ښه، اول به اسانه و، جویز لسیز قصه پرېږدم. دا دا معنی لري چې زه 3 زرګونې لرم، 2 سلګونې، 1 لسګون او شپږ یوګونې چې 3214 شپې کېږي. دلته 5 سلګونې دي، 1 لسګون ده او 2 دانې یوګونې. که ته دا همداسې جمع کړې، مثلا شپږ خپله راښکته کړې، شپږ 1 8 کېږي. تا لسګون له یوګون سره جمع کړه، لسګونې دې له چی سره جمع کړه؟ یوګونې سره. غلط. نو په همدې خاطر وایي چې باید یویز د یویز لاندې وي، لسیز د لسیز، سلیز د سلیز. انشاءالله دا پوښتنه به حل شوي. په همدې خاطر 2 چې یو سره جمع کړي دا سلګون ده، دا لسګون، سلګون له لسګون سره جمع کېږي؟ نه، باید موږ یوګون له یوګون سره جمع کړو. دومره پوښتنه دا وه چې مثلا په همدې مثال کې لیکم 3214 دې سره جمع کړو 1518. دا چې جمع کوي شپږ اووه 14 دلته ما څو لیکلي؟ 3. څو پاتې سوه؟ یو نه، لاس پاتې سو. ځکه 14 و 3 مې ولیکل. وایي لاس پاتې دي، نو دې ته ولې بیا وایي چې یو اصل؟ ساده اسانه خبره ده. دا یوګونې دي او دا لسګونې دي. لاس یوګونو نه یو لسګون جوړېږي. په همدې خاطر باندې ده چې دلته صحیح ده چې لاس پاتې سو، خو هغه لاس یوګونې دي، یو لسګون ترې جوړېږي. مثلا که دغه عدد زه ونیسم 9، یو 9 لاس، یو اصلو دی څو؟ 11. ما یو ولیکه، لاس پاتې سو، خو لاس لسګونې دي. د لاس لسګون نه څو سلګون جوړېږي؟ یو سلګون جوړېږي. نو د دې لاس د دې یو ده، د دې لاس د دې یو، د دې لاس د دې یو ده. نو په همدې خاطر باندې دغه لاس د دې یو. همدارنګه په تفریق کې هم که دا پوښتنه ولرو عیني خبره ده. 5214 مثلا زه منفي کوم له 909 اتیا سره، شپږو نه 9 نه ځي، یو له دې نه غته ورکړو. دا یو لسګون ده چې غته دې ورکړه، یوګونې دې ترې بدل کړه، یوګونې دې بدل کړه، میده یې کړه. نو د دې یو د هغه لپاره د لاس معنا لري. نو مثلا که دا 4 وي، یو دې ترې کم کړه، دا څو پاتې سو؟ 3. سې دا 3. مګر هغه ته داسې یو ورکړه، تا یوګونې ترې جوړ کړل، هغه ته لاس یوګونې ترې جوړېږي. نو له شپږو نه څو جوړېږي؟ 14 نه 9 لاړ سي 1. دلته 3 پاتې دي. له 3 نه چې 8 نه ځي، بیا له دې نه دې ته یو ورکړو، له سلګون نه لسګونو ته یو ورکړو. یو سلګون چې په لسګونو واړوي څو لسګونې ترې جوړېږي؟ لاس دانې ترې جوړېږي. نو بیا دا 14 کېږي، 14 نه چې 8 لاړ سي 15. په همدې ترتیب سره خو پوښتنه په همدې ځای کې وه چې انشاءالله دا به هم حل سوي وي. ښه، بله پوښتنه دا وه چې 3000 مثلا 314 3105 سره غواړم ضرب یې کړم په 32 کې. 2 پنځو کې لاس، 2 په څلورو کې 8، یو اصلو دی 9 او 2 په یوه کې 2 او 2 په 3 کې 6. 3 کې ضرب همدا نوبت 3 راځي. دغه 3 وه چې که ضربوي 3 په پنځو کې 15. دلته ولې لیکي؟ ولې دلته مشکل کوي؟ ګوره زه فقط دغه ځوابونه وایم چې د ټولو لپاره هم فهمه وي او همدارنګه تاسو خپلو ماشومانو ته ساده ور وښیئ. دا په دې خاطر باندې چې دا لسیز ده. ته لسیز ضربه یویز خو نه ضربه، لسیز ضربه، نو باید د لسیز باندې ولیکل سي، نه د یویز باندې. انشاءالله په پوه سوي یاست. او آخرنۍ پوښتنه مې د دې ورو دا وه چې ویلي وه چې 4312 تقسیمه پر 5 باندې. ولې له دې خوا شروع کړي؟ ولې له هغې خوا نه کړي؟ په جمع کې له دې خوا شروع ده، په تفریق کې له دې خوا شروع ده، ضرب کې له دې خوا تر دې خوا شروع ده. ساده خبره به ووایو. دا داسې دی بیا وایم 4312 روپۍ دي په 5 نفره ویشم. 4000 یعنې 4 زرګونې لري، 3 سلګونې لري، 1 لسګون لري، 2 یوګونې لري. که دا واقعا هم تاسو سره دا پیسې ایښي وي او ته په 5 نفره ویشي، اول له زرګونو پیل کړي که اول له یوګونو نه پیل کړي؟ معلومه اول له زرګونو پیل کړي. اول څو ورکوي؟ مثلا دا څو دي؟ 4 دي مثلا، یا 5 دي، یا 9، یا هر څه چې فرق نه کوي. دا 9 په نظر کې نیسمه. نو ته اول دا 9 زرګونې ورباندې ویشي. ښه، یو ورکوو، یو 5 کې 5 یعنې یو زرګون ور ورسېږي. صحیح شوه؟ یو 4 باقي راښکته کوو 3 څلوېښت. په همدې ترتیب سره دلته 8 ورته ورکوو او ادامه ورکوو چې هغه موضوع ته به نه داخلېږو. هدف فقط دا و چې د دې جنوالي پیل کړو. ځکه اول مو له غټ پیسو نه پیل کړو، بیا وروسته کرا له ښکته پیسو څخه کار اخلو. انشاءالله چې پوه سوی